هغه کسان ولې د سپکاوي ژبه کاروي چې د ناکامۍ احساس کوي؟ د ناوړه ژبې کارونه یا یو څوک د بحث په اوږدو کې مقابل لوري ته کنځلې له هغه وروسته کوي چې په یو ځانګړي حالت کې د بایلونکي په څیر احساس کوي. کیدای شي دا د خفګان، غوسې یا مایوسۍ څرګندونه وي. د فشار یا د ناکامۍ احساس په شیبو کې ځینې کسان ښایي د خپلو احساساتو د څرګندولو یا د خپلې ناخوښۍ د څرګندولو لپاره د یوې لارې په توګه له ناوړه ژبې څخه کار واخلي. دا د سیالۍ یو میکانیزم دی چې ښایي دوی سره د فشار کمولو یا د کنټرول د احساس په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي، که څه هم په لنډمهاله توګه وي. همداراز د مقابل لوري د تمرکز په ګډوډولو ښایي مرسته وکړي چې هغه په غوسه کړي. په بحثونو کې خبرې ډېرې جدي هم مخته تللی شي. په هره توګه دا مهمه ده چې په یاد ولرو چې د ناوړه ژبې کارول د ننګونو سره د مقابلې لپاره سمه او رغنده لاره نه ده، او په دې برخه کې د نورو مثبتو او اغیزمنو ستراتیژیو موندلو سپارښتنه کیږي. د مناظرې په یو سناریو کې چې یو ګډون کوونکی مغشوش یا د ناکامۍ احساس پیدا کوي، نو د ناوړې ژبې کارولو ته لار هواروي. مقابل لوری کولی شي د آرامۍ د ساتلو په اغیزمنه توګه د ځواب ویلو لپاره نور استراتیژۍ په کار واچوي. چلند تر نیوکې لاندې ونیسئ، نه شخصیت. له شخصي بریدونو څخه ډډه وکړئ او په ویجاړونکي چلند تمرکز وکړئ. په ښایسته توګه ووایاست چې د سپکې ژبې کارول د بحث له رغنده ماهیت څخه مخنیوی کوي، لکه د وخت ضایع کولو او داسې نور هم د مسئلې د جنجالي کولو لامل ګرځي. د تمرکز بدلول. هر وخت د جنجال په پیلېدو سره باید دا خبره وکړو چې راګرځولو د بحث اصلي ټکي ته په لنډه توګه د ګډوډۍ چلند راځي او بیا ژر د اصلي مسئلې په لوري خبرې اترې پر مخ بوځئ. د ډیپلوماسۍ کارول. د دې لپاره چې هر څوک د خپل نظر حق ولري، ډیپلوماتیکه ژبه وکاروئ، خو دا چې د معنا وړ خبرو لپاره درناوی او رغنده خبرې اترې اړینې دي. د احتمالي جنجالي حالتونو د مخنیوي لپاره د تاکتیک، حساسیت او اغیزمن اړیکو کارولو ته اړتیا ده. دلته د ډیپلوماسۍ د موثره کارولو لپاره ځینې کلیدي اصول او تګلارې رامنځته شوي دي. آرامي او سړه سینه ساتل. خپل احساسات کنټرول کړئ او وضعیت ته په آرامه او سړه سینه چلند وکړئ. دا د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره یو مثبت غږ جوړوي. په آرامه او سړه سینه ځواب ورکول ښایي یو پیاوړی غبرګون وي، ځکه دا د لانجمن کس له چلند سره توپیر لري او د کنځلمار یا لانجمن کس کړنې نورو خلکو ته د پام وړ ګرځوي. فعاله اورېدنه. د مقابل لوري اندېښنو او نظرونو ته په دقت سره غوږ ونیسئ. دا ښودنه چې تاسو د دوی نظرونو ته ارزښت ورکول د درناوي فضا رامنځته کوي. خپلې خبرې په ځیر سره وټاکئ. د کلماتو غوراوی مهم دی. هغه کلمې چې ډېرې معناوې ولري، درناوي او غیر متقابل وي. له سوځونکې ژبې او شخصي بریدونو څخه ډډه وکړئ. خپل فکرونه په داسې طریقه چوکاټ کړئ چې په پوهېدو ټینګار کوي. مشترک ټکي پیدا کړئ. د موافقې او ګډو ګټو ساحې په ګوته کړئ. د ګډې ژبې په توګه کولی شئ د جوړجاړي او همکارۍ لپاره شرایط او بنسټ چمتو کړئ. د خواخوږۍ څرګندونه. د نورو احساسات او اندېښنو ته درنښت وکړئ. د خواخوږۍ ښوول دا ښیي چې تاسو د دوی په نظر پوهیږئ. اړینه نه ده تاسې دې ورسره موافق اوسئ. د زه کلمه وکاروئ. خپلې جملې د تاسو پر ځای د زه په کارولو سره چوکاټ کړئ، تر څو خپل فکرونه او احساسات پرته له تور لګولو څخه وړاندې کړئ. دا مرسته کوي چې دفاعي حالت ته د نورو بیولو مخه ونیسي. وړاندیز شوی حل. د روانو مسلو د حل لپاره رغنده حل یا جوړجاړی وړاندیز کړئ.
د مشترکو ټکو د بدیلونو برابرول کولی شي د خبرو اترو د حل لامل شي. له شخړې څخه ډډه وکړئ، د متقابل چلند څخه ډډه وکړئ او پر ځای داسې چاپیریال رامنځته کولو باندې تمرکز وکړئ چې هر څوک د انتقامي چلند له ویرې پرته د خپل نظر په څرګندولو کې د آرامۍ احساس وکړي او ویره ونه لري چې د یوې ځانګړې کلمې یا جملې د کارولو له امله به سپک شي. کلتوري حساسیت: د اړیکو په ساتلو کې له کلتوري او فرعي توپیرونو څخه خبر اوسئ. له کلتوري پلوه حساس کېدو لپاره خپل چلند چمتو کړئ. په یاد ولرئ چې کلتورونه ښایي د اړیکو لپاره بېلابېل نورمونه ولري. محرومیت: په ځینو شرایطو کې په ځانګړې توګه په خبرو اترو کې محرومیت ته یې درناوی وکړئ. دا د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور په رامنځته کولو کې مرسته کوي. د سرحدونو ټاکل: دا روښانه کړئ چې د ناوړې ژبې کارول د منلو وړ نه دی او دا بحث باید د متقابل احترام په توګه ترسره شي. د ښو خبرو اترو د ساتلو په ارزښت ټینګار وکړئ او د بحث لپاره پولې وټاکئ. په حقایقو تمرکز وکړئ. حقایق او دلیلونو ته ولاړ شئ. د سپکاوي په تبادله کې د ښکیلتیا څخه ډډه وکړئ. د منطقي او ښه څېړل شویو ټکو وړاندې کول د مهربانۍ ډک ځواب ویلو په پرتله لوړ غږ کیدای شي. مدیران یا چارواکي شامل کړئ. که ګډوډي دوام ومومي، منځګړیتوب په موخه تنظیم کوونکي یا د بحث د بېطرفه چارواکي چې د مناظرې څارنه وکړي شامل کړئ. لکه ریفري یا امپایر دوی کولی شي د نظم ساتلو لپاره مداخله وکړي او د عادلانه او درناوي ډک بحث رامنځته کړي. په یاد ولرئ هدف د رغنده بحث رامنځته کول دي چې د نظرونو تبادلې ته اجازه ورکړي. په وقار او عاجزۍ سره ځواب ورکول نه یوازې د شخص ښه انعکاس کوي بلکې د اورېدونکو د ګټې لپاره د خبرو بشپړتیا ساتلو کې هم مرسته کوي. د اورېدونکو غوښتنه: لیدونکو ته مخامخ خبرې وکړئ او د درناوي او معلوماتي بحث لپاره هیله څرګنده کړئ. د مثبت چاپیریال ساتلو لپاره د دوی پوهې او ملاتړ غوښتنه وکړئ. فیډبک یا د منظرې په اړه نظرونه وغواړئ او د بدیلونو په پام کې نیولو سره لیوالتیا ولرئ. ډیپلوماټیک چلند د خبرو اترو لپاره لیوالتیا ته اړتیا لري، نه دا چې په یو نظر ټینګار وکړي. منځګړیتوب وغواړئ. که وضعیت خرابېږي یا ګډوډي کولو ته ورسیږي، د اړیکو او حل کولو اسانتیا لپاره یو بېطرفه دریم اړخ یا منځګړی په پام کې ونیسئ. ډیپلوماسي د ګډو شرایطو موندلو، د اختلافاتو د هوارولو او د دوه ښکېلو اړخونو ترمنځ د مثبتو اړیکو رامنځته کول دي. د دې ستراتیژیو په بیولو سره تاسو کولی شئ ننګونې، هوارې او خبرې اترې اغیزمنتوب ته ورسوئ. درنو اورېدونکو، دا و هغه مطلب چې په بحث کې د ناکامۍ ارواپوهنې په اړه مو تاسو ته وړاندې کړو. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.